ډاکټر عبدالله له تلو نیوز سره په مناظره کې کومې خبرې وکړې، موږ درته د دغې مناظرې مهم ټکي راغونډ کړي دي. په دغه ویډیو کې مهم جزئیات را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په افغان ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني وروسته مخکښ نومان عبدالله وایي چې د ولسمشر غني په څیر هغه هم د لوړې مراسمو ته تیاری نیولی دی، خو که چیرې د حل لار موندل غواړي نو غني دې د لوړې مراسمو ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس او د ټاکنو نومان عبدالله تیره شپه د تلو نیوز ټلویزیون سره په یوې خبري مرکه کې د ټاکنو په وروستیو لانجو او ناندریو باندې تفصیلي خبرې وکړې. عبدالله په دغې مرکه کې وویل چې هغه لا هم هیله مند دی چې په ټاکنو کې رامنځته شوی کړکېچ به له ولسمشر غني سره حل کړي. نوموړي دغه راز د ولسمشر غني سره د ګډ کار کولو امکان هم رد نه کړ. عبدالله وویل چې د ټاکنیز بحران دواړه خواوې هغه او اشرف غني دې له تدبیر او حکمته کار واخلي او راتلونکي ته دې فکر وکړي سولې یو څه تیر شي. عبدالله وویل که چیرې ټاکنیزې ستونزې حل کړای شي نو دی هم تیار دی چې په عادلانه ډول یې پر منځ کې پریکړه وشي، خو غلا، فساد او درغلي نه مني. عبدالله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم وویل چې د سولې لپاره یو ښه ګام دی، خو د زندانیانو د خوشي کولو لپاره باید داسې ګام واخیستل شي چې هیله بښونکی وي. د عبدالله پر وینا که چیرې طالب زندانیان خوشي کیږي باید د سولې د یو تړون په یوه اډانه کې خوشي شي او ډاډ باید ترلاسه شي چې دغه زندانیان باید د جګړې ډګر ته لاړ نه شي. عبدالله وروسته له هغه د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو کړکېچونو په اړه بحثونه وکړل چې هغه له وړاندې د ولسمشر غني بریا رد کړې وه او ویلي وو چې نوموړي افغان ټاکنې ګټلې دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب